السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مایل پرتاب درس شروع ده. په مایل پرتاب کې یو بل مثال له د دې فصل دریم مثال ده او دا مثال دس یو پرتاب ده چې سطح مایله ده، پرتاب ورنه کېږي خو آخري انجام ښکته ده، دې ضرب کې ده. نو د هغې مثالونه یو مثال دی. مثال څه وایي؟ دا یوه کشتۍ ده، بندرګاه ته را روانه ده، سرعت یې دی 45 سانتي متر بر سکنډ. دې په خاطر چې دا کشتۍ دلته بندرګاه ته راشي او ودرېږي، اوبه یې بیا بې ځایه را بې ځایه حرکت ورنه کړي، دغه ځای نه یو چانګک ورچول کېږي دې اولني کشتۍ اولنۍ برخه کې تر څو دا کشتۍ ونیسي. نو پوښتنه داسې ده، دا چانګک چې د دې ځای نه اچول کېږي په 15 متر بر سکنډ سره پرتاب کېږي 80 درجې سره، او دا برج چې دی 8.15 متر جګ دی. اوس دا کشتۍ څومره رانږدې وي چې دا پرتاب شي تر څو د دې کشتۍ اولنۍ برخه کې ونښلي، یعنې دا ډي فاصله باید څومره وي چې ده ته پرتاب ورکړل شي تر څو دا کشتۍ څنګه شي؟ بنده شي. نو موږ نه پیدا غوښتی چې دی ډي پیدا کول. څه شی پیدا کول؟ ډي. نو د ډي پیدا کولو دپاره موږ باید دغه حرکت اول وڅېړو چې دا جسم یا چنګک چې پرتاب شو داسې راځي یو ځای کې غورځي اختیاري. اوس چې کله دلته غورځي مبدا همدا پرځومه، د وای محور مثبت پرځوم، د ایکس محور مثبت ایکس پرځوم. مبدا مې کومه انتخاب کړه؟ دا تر اوسه چې حرکتونه تر دې ځای متعلق د دور کې اضافه دی. نو دلته وایي د حرکت معادلې لیکمه، وي 2 مساوي کېږي وي 1 جمع ای ټي، دلته ایکس مساوي کېږي وي 1 ټي جمع 1/2 ای ټي مربع، 2 ای دلته ایکس مساوي کېږي وي 2 مربع منفي وي 1 مربع. په دې سوال کې موږ پیدا کول د ډي فاصله ده تر څو دا د چنګک غورځولو وخت راکړي. نو اول راځم مغه د پرتاب حرکت مطالعه کوم. 0.15 متر بر سکنډ راکړی. دغه 15 متر بر سکنډ سرعت په دوو مرکبو ویشم. د ایکس مرکبه هم پیدا کوم، د وای مرکبه هم پیدا کوم. نو وي صفر ایکس دا مساوي کېږي 15 متر بر سکنډ کوساین 80 درجې. دا به شي 15 متر بر سکنډ کوساین د 80 درجې 1/2. دا به شي 1.5 متر بر سکنډ مثبت طرف ته، د مثبت ایکس په طرف. نو مثبت وي صفر وای به مساوي شي 15 متر بر سکنډ ساین د 80 درجې، او دا مساوي کېږي 15 متر بر سکنډ ساین د 80 جذر 3/2. دې نه چې هر قیمت راغلو زه کتاب نه لیکم، تاسې یې پیدا کړئ. وي صفر وای 14 متر بر سکنډ مثبت 14 متر بر سکنډ. دا پیدا شو. د ایکس په محور باندې تعجیل 0 متر بر سکنډ، د وای په محور باندې تعجیل منفي جی، ځکه د جی قیمت ښکته. موږ مثبت وای پورته انتخاب کړی. دا معلومات چې کله راکړل شو، زه اول دې نقطې ته د رسېدو وخت محاسبه کوم. څه شی محاسبه کوم؟ چې دا پرتاب کېږي په څومره وخت کې دلته رسېږي، بیا به دا وخت د ایکس په فاصله کې وضع کم، موږ ته به رینج یا ایکس راکړي. کم فرمولونه چې مخکې ثبوت شو هغه فرمولونه دلته صدق نه کوي، هغه فرمول تر دې ځایه صدق کوي. دې ځای کې ته داسې نشي ویلی چې آر مساوي کېږي
وي صفر مربع ساین د 2 تیتا پر جی هغه قیمتونه نشي وضع کولی ځکه دلته وای نه د صفر و هغې ځای کې دلته وای صفر و بیا موږ پیدا کوو. اوس نو ښه خبره هم دا ده چې د دغې دریو معادلو نه استفاده وشي. اولنی ټي دلته ټي مجهول دی خو دا مجهول دی نشم استعمالولی. دغه کې ټي شته دغې نه استفاده کولی شم. نو د دلتا ایکس په ځای لیکم دلتا وای وي صفر وای ټي منفي 1/2 جي ټي مربع. دلتا وای څو دی؟ دلتا وای 8.15 مثبت منفي مثبت خو پورته 8.15 دلته نقطه ده نه 8.15 منفي طرف ښکته طرف ته. نو دلته به ولیکم منفي 8.15 منفي 8.15 متر یعنی په کم 9 متر. دا مساوي کېږي وي صفر وای مې پیدا کړی 14 متر بر سیکنډ. ټایم نامعلوم 1/2 9.8 متر بر سیکنډ مربع. ټایم مربع نامعلوم. اوس دا به شي 4.9 هغې خو یاړم 4.9 متر بر سیکنډ مربع ټي مربع. دا چې هغې خو واړم منفي 14 متر بر سیکنډ ټي دا به شي منفي 8.15 متر مساوي صفر. ټي مجهول دی درجه 2 محمد بن موسی فرمول نه استفاده کوئ که هر شی کوئ دې ځای نه به ټي پیدا کوئ. زه یې د کتاب نه لیکم. ټایم مساوي شي ټایم ټوټل ورته لیکي که صرف ټایم لیکئ وخت به مساوي شي 3.21 دوه جذرونه درکوي یو مثبت بل منفي خو د موږ منفي قیمت پکار دی هغه مثبت هم پکار دی. منفي قیمت چې درکوي هغه دا نقطه ده نو هغه د منفي جذر په پام کې نه نیسو. مثبت جذر د موږ مطلوب وخت دی. کله چې وخت پیدا کړو اوس دومره وخت کې به د ایکس په محور باندې به څومره فاصله توی کړې وي چې ډي ورته وایي. څه ورته وایي؟ ډي. دې سره مساوي ده د ایکس په محور دلتا ایکس مساوي کېږي دویمه معادله وي یو ایکس ټي جمع ا صفر ده نو صفر وي یو ایکس قیمت را کړی 1.5 متر بر سیکنډ ضرب 3.21 سیکنډ. سیکنډ به د سیکنډ سره اختصار شي 3 ضرب 21 دا 0.5 شي هغه کوي تاسو ته به قیمت درکړي. قیمت زه د کتاب نه لیکم تاسو یې محاسبه کړئ. قیمت یې د 4.1 متر. نو دلتا ایکس څو شو 4.1 متر. دلتا ایکس چانګک ته ده مثبت طرف ته. نو 4.1 متر خو دا چانګک فاصله وهي دلته راغورځي 4.1 متر. اوس په همدومره وخت کې به دا کښتۍ څومره ورنږدې کېږي؟ د کښتۍ سرعت معلوم دی په څومره وخت کې به ورته نږدې کېږي. نو د کښتۍ سرعت ورنږدې کېدل 45 سانتي متر بر سیکنډ دی. یو نواخت سرعت دلتا ایکس مساوي کېږي وي ټي. دلتا ایکس مساوي شي وي څو دی 45 سانتي متر 45 سانتي متر. سانتي متر چې متر ته واړوم 0.45 متر بر سیکنډ. ټي څو دی 3.21 سیکنډ 3.21 سیکنډ. سیکنډ به د سیکنډ سره اختصار شي. دا چې تاسو ضرب کوئ تاسو ته به قیمت درکړي 1.43 متره 1.43 متر. دا دلتا ایکس د کښتۍ شو. اوس دا ډي چې توی کوي دواړه هغه کوي دا به دې طرف ته رانږدې کېږي دا به دې طرف ورته نږدې کېږي. نو دواړه څنګه کېږي؟ جمع کېږي سره. څنګه کېږي؟
جمع کېږي 4.1 جمع 1.4 نو ډي باید څو وي 4.1 متر جمع 1.4 متره دا به لس شي 0.4 15.450 متره باید ډي وي تر څو څنګه چې دا فاصله 15.450 سانتي متره پاتې شي چنګک باید پرتاب شي تر څو د کښتۍ اولنۍ برخه کې څنګه شي بند شي دا و مثال الله دې وکړي ورباندې پوه یو السلام علیکم